نو عزیزانو عمر بن عبدالعزیز مور ته وی موري دا راته ووایه چې دا څه معامله ده. ورته وی ای بچیا زما یو مور وه بوډۍ شوه کمزوري شوله لیکن ما په ژوند باندې مور ته سترګې غړولي نه دي. یو ځلې مور راته آواز وکړلو ما اوسې پاره د طالبۍ دور کې ما یاد کړی او سپارو کې ما درې نیمې سپاري یو رکات کې ویلې وي دویم رکات پاسېدلم و بچی جانې مور راته آواز وکړو زړه کې شیطان راته وسوسه واچوله چې ګوره یو رکات دي دومره سپارې ویلې دي خیر دی لږ نورې ووایه سلام به وګرځې مور ته به دې لاړ شي. بچی زړه کې مې دا راغلل چې نه 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 نفل د رب العالمین حکم دی زه به بیا نیت وتړم بې به درې سپارې درې نیمې سپارې ووایم خو د مور حکم نه ماتوم. ما سلام وګرځولو مور ته رالم ای ګرانې مورې دا آواز وکړلو ما ته وی ای بچی جانې ما خو کوټې نه آواز د قرآن کریم د تلاوت اوریدلو ما ورته ویلې او ادي جانې ما تلاوت کولو ما ته وی ای بچی تا به خپل رکاتونه برابر کړی. ما ویل مورې زما ضمیر دا نه منل چې زه دې تلاوت ته ولاړی ما ته دې ما ته آواز کې ما ته وی ای بچی جانې اوسی پاری د قرآن دی یاد کړی دی الله دی ټول قرآن در ته سینه کې رایات کی. زه بچی مور ته راغلم ما د مور لاسونه ځان سره سینې ته جوخ کړل ما ویل ادې جانې وی حکم کوه یا الله موږ ته د عمر بن عبدالعزیز مور را نصیب کا. یا الله فضا خو هغه فضا ده زمین و اسمان اغا دے یا اللہ مور اغا غواړو خدایا چې شپه کې تهجد کې ولاړی بچو ته لاسونه برکړي وي یا الله زویم داسې د عمر بن عبدالعزیز را نصیب کا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میں سترګونه اوښکې راغلې ورته وی اے مور جانې کله چې تا ته مور ورغلی څه حکم یې درته وکړو ما ته مور حکم وکړو په هغه ټیم کې ما پځې کو وی بیا وی حکم داسې و چې هغه ډېر لږ په لنډ وخت کې ختم شو. واپس رالم نو چې بچی ودرېدلم تهجدو ته نو چې کله مې دا درې نیمې سپارې د خپل رومبي رکات برابرې کړي نو سوچ مې دا وکړو چې زه نور عمر پسې ووایا چې دا سپارې اخري رکات کې به یو پاتې شي بیا به نو ما بچیا 500 سپارو ته ورسوله. بچیا خوند راکو د تلاوت مخکې داسې خوند نه و کړی. الله اکبر الله اکبر په دعا باندې انقلاب راځي انقلاب زړونه بدلی مکانونه بدلی حالات بدلی خاریې بدلی خو چې کله دعا اثر تا ګورې نو اب سوي ستا د اخلاص سره به وي اخلاص مینا محبت به به د الله کم ځای ته رسوي. وی بچیا کله چې زما سوره انعام ته ورسېدل سوره مائده ختمه شوله سوره انعام می شروع کړله و بچیا سوره انعام ته ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى کله چې لن تنالوا البر سپاره ختم شوا محسنات ختم شوا لا يحب الله الجهر ختم شوا بچیما و اذا سمعوا ختم شولا بچیما اتم سپاره شروع کړه. وی ایزویا کم خونچې د قرآن کریم په دې اوو سپارو کې مخکې ملاو شو والله العظیم لس چند د دې خوند کې نه بیا نور سیوا شو. بچیا لګې وما وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لسمی سپاری تا ورسیدلما لگیم قرآن رازی عزیزانو کله چې ما لس سپاری ډومبي رکات کې برابر کړي به رکات تلاړم به اوچته شم یو لسمه سپاره مې شروع کړه د مور په دعا باندې وای بچیا ما ته الله رب العالمین په ان واحده کې ترای سپاره الله زما په زړه کې راواچولې. عزیزانو کله کله داسې وشي چې د دې نیکانو خلقو زړه الله زر کولاو کی
عبد الله ابن عباس اتکاله عمر ده. څومره عمر ده؟ اتکاله. یولس کلنۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ته پلان کې قوم تلاش او دا وی فیصله وکا. د یولس کال سو عمر ده. امام المفسرین ورته وی رئیس المفسرین ورته وی چاته تاسو کو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دومره لوی انعام او دولت څنګه زر لګ عمر کې ملاو شو؟ وی دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عزیزانو غرض مې دا ده چې د عمر بن عبدالعزیز مور ورته وی بچیا حرام و نزان ساته، الله رب العالمین بدرتا تا د مرګ نه وړاندې د جنت محلات او د بخنه زیره در نصیب کی. قرآن فرمای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. دا هغه خلق دی عزیزانو چې چا په خپل رب باندې مضبوطه کلکه عقیده ساتلې ده، په دې ولاړ دي. تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه را نازلې کی دوی د پاره. سورته وی الله تخافوا، ير دې نه وي پتا، ولا تحزنوا، غمجن کېدل دې نه وي پتا باندې. وورا وابشروا بالجنه، دا دنیا کې زیره ده، طالب جنت ملاویږي. دا کم خلق ده فسعوا الى ذکر الله، دا کم خلق ده وذروا البيع، دا کم خلق ده. الله وای دا هغه خلق ده چې ما سره سودا وکړه، الله وای ما سره یې جوړه کړي، زه به چا سره ورانه نه راولم. دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زما رب چې کومه دروازې زما په امت کولاو کړي دا برکات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اذا زما دعا د ابراهیم علیه السلام د بابا دا زما د خپل پیغمبر شان دومره لوی دی. نو موږ تم دا تعلیم راکې چې په خپل عمل باندې به مغرور کیږو نه. دا هر څه جدي دا برکات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو عزیزانو زما موضوع د جمعې په مانځه باندې وا. بهرحال بل طرف ته خبره لاړه داسې کله کله کیږي. الله جل جلاله دی د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په شانته کامل ایمان مونږ تاسو ټولو ته نصیب وګرځي. دویمه بیا خبره کوم ان شاء الله ستاسو د مدرسې ان شاء الله سبا داخلي شروع کیږي. یو درخواست ثابت کال تاسو له دعا کوم. زما یو بچنګې ما ته ډېر ګران دی، بل اور میزان ترانه از دیکھو ما ول داسې چل لې خپل زوی درته نه خمر کې مدارانش زوی خوار چاته ګرانی. یو روحاني بچی مې دی، کاروبار کې لګر کاوټونه دي. ما ځان درانه زوی کوم مال راځه ان شاء الله اسم نشته اور سبا ختم شي، خوشحالي به ان شاء الله، سکون به ان شاء الله، د ژوند په خوند باندې به پوه شي. عزیزانو غرض مې دا دی چې سودا وکړئ. د بالول سودا ده، سبا به نوي دا سودا کومه سودا چې ده نن الله جل جلاله سره به کلکه سودا کو ان شاء الله. مدرسه به سبا شروع کیږي. تاسو ټولو ته دا درخواست دی خپل بچیان، خپل دوستان، خپل عقارب لومبه راولئ ان شاء الله. پیس مکمل د مدرسې ختم. مدرسه با د الله په امداد باندې چلو او تعاون به بار بار جاری ساتو ان شاء الله. مدرسه با پس چلو په درود شریف باندې سبا نه به چلو یو روپۍ چاند مرا کوي، روزانه زر کرے درود شریف وای، دعا کوي چې الله مدرسه د اعمالو مرکز وګرځي. یو روپۍ چاند مرا کوي بس. ستاسو درود به دومره چاندې راوړي چې زما سوچ کې بم نه، تصور کې بم نه. دلته کې دې شي سګناستي مرګره په دې ځای باندې زو سار نه بعد سر کله ودرېګم. یو کسرا غیر غاړې وتلو کراغله ان شاء الله خبره باغ خپل موري ما ته موري سره داخلي کله شروع کی مال خیلی پورز باندې بل قسم را سره ولاړو مدرسې استاد وی پیس په 100 روپۍ فورن د پیس تاسو ما ول پیس خو مونږ نالو وی پیس نه لې مالنا وی د میشت ماهانه مال غم ناخلو نو یې څنګه مال بس 100 روپۍ د پارم بجمه کی
چې هغه د مدرسې پارم دی نو بس 80 روپۍ نو لنګر مال روټه به خدای ورکي دومره غنم راغلی ته بوجي پرتی دي د خلاصي خدای بنور دروازې کولو کی الحمدلله هغه غنم چې خلاصيږي رب نور غنم راوړي نور وړ براشي را کائنات ور فرعون ته ور کول تا طالب لبه ول نه درکې نو ما ته وی چې مولوی صاحب زما بچی دی دغه وجنه مدرسې لور غلم دا وی پیس 1.5 روپۍ د یو کس د کال داخله ده نور پیس پکې نشته او کور کې قسم د دوړو درک لګي بچی مسکول نه دی پر را او استل چاوي مزه خرچه نشم برابر اوله مال خیری پورزي بچی راواله او زه په دفتر کې ما ان شاء الله کې دې چې ستادري بچی د 80 روپۍ مزه جمع کم د پارم ان شاء الله نو عزیزانو داخله با ستاسو په خوخه باندې فی سبیل الله وکو ټولو خوخه ده پیس په چانه نالو ها او ادب را سره دا کوي کور کې بزنانه درود شریف وای تاسو هم درود شریف وای الله رب غواړي چې خدای مدرسه چاته محتاج نه کی الله قرضار مکی او خدای دا مدرسه اوس زکه دې مدرسې لاندې دلته چې دا اوس نوې برنده جوړه شو دې لاندې دا خوب تکراروم درته چې ټوله ووري په دې لختي باندې هغه طرف ته مخ قبله ته مولانا میں عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ مولانا گل حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ اور سرا امام الاولیاء جناب شیخنا و استاذنا و مرشدنا عبدالسلام پیر سباق بابا جی صاحب نور اللہ مرقدہ هغه مبارک ناسو او دې طرف ته ورته مولانا محمد ایوب جان بنوري نور الله مرقدا مبارک او ورسره شپږ علماء کرام دي خو ناستو او په دې لختیب کې وبر روانه وي هغه ټولو دی اوبو کې داسې لاسونه وهل او لکه یو قسم چې سړی چرندام کوي او هغه اوبو ته زدي ته ولاړم دی خو دا غوي ټوله اوبو په ما باندې راغلي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ژوند دیو الله دې په قبر انوار را اوري هغه ته ورغلم مالجدا څخه خوب ملیدل نو هغه به تعبیر داسې عجیب ور کول وی خاندل ما ته په دا مدرسه به الله د تصوفم لوی خانقاه وګرځي د دعوت به الله لوی مرکز وګرځي د علم درس او تدریس په الله لوی تعلیمی اداره وګرځي دا تعبیر د چاو د مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده نو عزیزانو دا مدرسه به اوس د الله نه غواړو چې یا الله عالمی مرکز وګرځي الله د علم ظاهری او د علم باطنی یو عالی شان چینه وګرځي او د دین الله د دنیا ګډ ګډ ته د هر منکر انسان زړه د خیر او د دین او د اسلام د توحید هغه ابو آثار ورسي د هر منکر زړه ور باندې زړه د موحد وګرځي او چې کوم موحدین دي په سنتو برابر دي الله دې مدرسې د خدمت لپاره قبول او منظور کړي نو عزیزانو ان شاء الله دی جمعه تنا بل جمعه ته ان شاء الله د مدرسې لپاره بیا در روان کال لپاره کمیټي جوړو خو خمودا